د کندهار ښار په دغه سلمانۍ کې د ورېښتانو اصلاح کولو ترڅنګ مشتریان مطالعه کولو ته هڅول کیږي. امرالدین غلامي د خپلې سلمانۍ دکان کې د مشتریانو د بوخت ساتلو په هدف یو کوچنی کتابتون جوړ کړی. غلامي وایي له دې کار څخه یې موخه د مطالعې د فرهنګ لا دودول دي. دا کتابتون سم دا د په چې دلته بعض ځوانان راځي، داسې ځوانان راځي، کشران راځي، مشران راځي، دلته انتظار کوي موږ ته. زما د دغه ساده په چې کوم څوک دلته راځي هغه باید کتاب وایي. کتاب یو داسې شی دی چې موږ ټول د منفي لارې سره ګرځي مثبت لارې ته. نو دا ما دغه ځوانانو لپاره دغه خلکو لپاره چې هغه انتظار کوي دغه لپاره مې دا ځای خلاص کړی. د استاد غلامي مشتریان د دغه کار ستایي او وایي ځوانان اوس تر ډیره په ټولنیزو رسنیو او ګیمونو مصروفه وي، خو دغه کار کولی شي چې دوی مطالعې ته تشویق کړي. دا ډیر ښه کار دی که چیرې ډیری انتظار ځایونه همداسې کتابتونونه ولري. فکر کوم چې ډیری ځوانان به مثبت د منفي کارونو څخه راګرځېدلي وي او مثبتو کارو ته. دا دومره مهمه کار ده چې زموږ روحیه تازه کوي. راغلي یاست دغه استاد سره چې بیا ژره کوچني کړو، ویښتان کوچني کړو، په انتظار کې ناسته شو. د انتظار پر برخه کې غواړو چې موږ مطالعه وکړو. دغه زموږ پر تاسو په روحیه باندې ډېر ښه تاثیر کوي او دا ډېر ښه کار ده. په کندهار کې ګڼ شمېر لوی او کوچني کتابتونونه موجود دي، خو خلک د مطالعې دودولو په موخه دغه ډول هڅې نه وي بولي او دا تر ټولو ښه او اغېزناکه لاره بولي. که څه هم په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ډېر استعمال د دې لامل شوی دی چې خلک د مطالعې څخه راوګرځوي، خو خلک وایي دغه ډول هڅې به یو ځل بیا په هیواد کې د مطالعې دودولو لپاره ډېر ښه تمام شي. د مطالعې په اړه د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس حکمت الله افغان وایي دغه ولایت کې اوس له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده او ان ځینو کسانو په خپلو شخصي لګښتونو د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي چې ځوانان ورڅخه د تعلیمي او تحصیلي موخو لپاره ګټه اخلي. واقعیت سره که دې وروستیو کې وګورو په کندهار کې د ټولنې د مختلفو اقشارو له طریقه څخه د کتاب مطالعې، د کتاب د مطالعې د دودولو او د کتاب د مطالعې د زمینه سازۍ لپاره ډېر کار شوی دی او ځوانان، مدني فعالان او د ټولنې مختلف اقشار په دې باندې مصروفه دي چې څنګه وکولی شي چې ځوانانو خپلو همکارانو، همزولانو، هممسلکانو ته د کتاب د مطالعې د زمینه مساعده کړي. په کندهار ولایت کې د یو لوی مرکزي کتابتون په ګډون دمګړی 144 کتابتونونه فعال دي چې یو یې د میرمنو لپاره ځانګړی دی.